حکومت چې جوړیږي دا به د چا سره جوړیږي؟ دا حکومت که زه بیرته احمد و محمود و پرانی د پردیو استخباراتو هغه احزابو څیرې راوړم دا خو بیرته ماته هغه منافقت جوړوي. دې کې به د ایران ریشي، دې کې به د پاکستان ریشي، دې کې به د پخواني استخباراتو د روسیې او د ټول نړۍ ریشي به پکې او په قرار سره بودیجه بم لري، چوکۍ بم لري، موقف بم لري، بیا به دغه نظامونه هم تا تضعیف کوي. موږ تاسې تر ټولو لویه تجربه دا وکړله چې د افغانستان تر ټولو ځواکمن نظامونه د همدغو پردیو جوړ شوي احزابو پر مټ باندې راونړول شول. په افغانستان کې ناخوالې رالې. هغه نظامیان چې موږ په ډېره سخته سره روزلي وو، پیسې مو ورکړي وې، زحمت مو ورته ایستلي وو، له خپله کوره مو خپل بچی ایستلی وو، هغه زما د ساتلو دپاره سینه سپر کړې وه. دغو خلکو هغه خرڅ کړل، هغه یې ووژل، هغه یې تېښتې ته مجبور کړل، د هغې له کلشینکوفه یې شاجورونه وایستل. دا رول دغه احزابو ادا کړی. نو په ټول ټال کې د یو افغان ځوان په صفت سره زه دا وایم که هر هغه څوک د دغو خلکو د راتګ غوښتنه کوي دا د دې وطن دغومره دښمن ده لکه څومره چې پخوانیان دلته راغلي وو او دا وطن یې خرڅ کړی. دې وطن کې هزاره حق لري، ترکمن حق لري، ازبک حق لري، پښتون حق لري، قبایل حق لري، دا ټول حق لري. د دغو له منځه څوک باید راټول سي. د دغو منځ څخه ماسټران کم لرو چې ته ماته جنګیالۍ راولې. دغه پردی اوس د پاکستان په لس کې ناست ده او د افغانستان د ړنګولو دپاره چې دی فرض مثال بودیجه غوښتنه کوي، وایي از میمونای امازون میخوایم که ما را شر افغان خلاص کو. دغه خلکو ته دغه خلک سیاسي احزاب بولې، ته دغه خلک سیاسي افکار بولې، دا منافقت دی. کې زه کوم زه منافق یم، کې ته که وروره نوم د چا نه اخلم ته منافق یې. په هزارو کې ماته انجینر راوباسه، سیستان راوباسه، بالکل په دې جرګه کې دې کښېني. په هزارو کې د منځلاری راوغواړي د دې جرګې د دې خاورې ژمن سړی چې طالب ته ووایي چې وروره مکتب به هم در باندې منم، اخ از مویه ما مګریم اخ خوده. دغسې هزاره مې پکار ده. داسې پښتون مې پکار ده چې وروره ته نظامي تا دا واک لاسته راغلی دی، اوس په دې واک کې جرګه زه کوم، صحیح ده، تخصصي زه نظامي یم، زه په دغه بخش کې تخصص لرم، په قرآن لاس درته ږدم چې زه به خپل وطن ته ژمن یم، زه دا کار کوم. انجینر به راځي هغه به خپله برخه اخلي، هر څوک به خپله برخه اخلي. دوی د طالبانو ګورې که موږ تاسې چکني وسلاته جوړه کړو زه درته ګارنټي درکوم له دغه توربینو څخه که هر بېغیرته هر خرڅ سوی هر د پردي په پروژو باندې په لکسیسو په ضد مرمۍ کې ګرځېدونکی تاسې بیا راغواړئ نو په تاسې پر هر هغه چا دی دغه لعنتي چې دی دغه آرزو یا دغه هیله په زړه کې لري ولې چې د افغانستان سره تاسې دښمني کوئ تاسې د افغانستان نسل بیا خرابوي تاسې زموږ 15 نظامونه ځواکمن نظامونه په همدغه شکل رانړولي موږ ولې بیا هره واري سردار داود ختم سو بل نظام رالی دا له سره شروع کوو داوتیان ټول مړه کوي ټول ختم کوي دا کافر و دا پرچوی و دا خلقی و دا حزبی و دا بیا خلقي چې راسي بیا به دا ټول وزني اخر دا نسل خو د چا د مور نه ده تاسې له مور پوښتنه وکړئ چې بچی روزي تر پوهنتونه یې رسوي دغه روزي د دې وژل چې تاسې ورته وژنئ د دې درد څو نسله پاتې کیږي دا موضوعاتو باندې نور بحث مه کوئ په تیرو باندې نور بحث مه کوئ ټولو تېروتنې کړي دي هم جمهوریتیانو تېروتنې وکړي تر دغه پزې پورې وکړلې هم امارتیان اوس لګیا دي په هغه تېروتنو باندې فلج دي د ولس خبره چې نه مني امارتي صاحب زه دې نه بیخي نه یم امارتي وطن زنده‌باد افغانستان زنده‌باد زما ولس زنده‌باد ته چې زما خلاف سې ملا صاحب ستا بیخي داسې د خلاف یم لکه تور و سپین چې د یو بل مخالف دي